د طالبانو حکومت له یو خصوصي شرکت سره 845 میګاواټه برېښنا د تولید تړون لاسلیک کړ. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو حکومت له یو خصوصي شرکت سره د 845 میګاواټه برېښنا د تولید تړون لاسلیک کړ. له دې څخه په 330 میګاواټه برېښنا لمریزه او 515 میګاواټه به حرارتي برېښنا وي. د دې 5 برېښنا کوټونو د جوړولو لګښت $443 میلیونه اعلان شوی دی. د افغانستان د برېښنا ملي شرکت برېښنا مشر عبدالحق همکار د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل د عزیزي ګروپ شرکت په مټ به د 845 میګاواټه په ظرفیت کابل، پروان، غزني، بغلان او تخار ولایتونو کې 15 برېښنا کوټونه جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې په دې برېښنا کوټونو کې تولیدونکي برېښنا نږدې د وارداتي برېښنا په اندازه ده او کلنی تولید به شاوخوا 3.1 میلیونه میګاواټو ته ورسیږي. ښاغلي همکار وویل د کابل په نغلو کې د لمریز برېښنا کوټ ظرفیت 100 میګاواټه دی. د پروان ولایت د باریکاپ لمریز برېښنا کوټ ظرفیت 100 میګاواټه دی. د غزني لمریز برېښنا کوټ ظرفیت 130 میګاواټه دی. هغه وویل چې د دې پروژې لګښت شاوخوا $463 میلیونه دی چې عزیزي ګروپ به یې تمویل کړي او د لمریزې برېښنا پروژې به په 2 کلونو او د ډبرو سکرو حرارتي برېښنا کوټونه په 2.5 یا 3 کلونو کې بشپړ شي. ښاغلي همکارو په وینا د دې پروژې په عملي کېدو ګټې اخیستنې سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه پیدا شي. د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي په دې مراسمو کې وویل برېښنا د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.